بیا هم ښه راغلاست درته په خدای دې وکړي چې په دې ویډیو کې تاسې زموږ ملتیا وکړئ او د ټولو هغه هېوادونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ چې تر اوسه پورې د افغانستان د مهاجرینو د قبلولو په برخه کې رسمي اعلانونه کړي دي او دوی د درخواستونو او غوښتنو د قبلولو لپاره مشخص ادرسونه او معلومات خپاره کړي دي. په دې ویډیو کې به هڅه وسي چې ستاسې سره د ټولو هغه هېوادونو ایمیل ادرس او د هغوی شرایط او لارښود ستاسې سره شریک سي تر څو تاسې د هغوی سره د ایمیلونو له لارې اړیکې ټینګې کړئ او تر هغه وروسته خپل د کاغذانو طی مراحل ترسره کړئ. نو زموږ سره په چې کوم معلومات په لاس کې دي او تر اوسه پورې رسما کومو هېوادونو د افغان مهاجرینو د قبلولو اعلان کړی دی، کاناډا ده، یونایټډ سټیټ دی او دغسې جرمني، نیدرلینډ، ډنمارک، بلجیم، سویډن، سپین، ایټالیا، سویزرلینډ، ترکیې، انډیا، پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او چین دی. دا ټول هغه هېوادونه دي چې دوی د خپلو هغه کارکوونکو چې د دوی سره کار کړی دي، کارمندان پاتې سوي دي او هغه افغانان چې د خطر سره مخامخ دي او دوی غواړي چې د لنډ وخت لپاره یا په دایمي شکل په دغه هېوادونو کې پناه واخلي. نو کاناډا هم خپل ایمیل او هغه کسانو لپاره چې غوښتنې لري د قبولۍ ایمیل او مشخصات شرایط ټوله دلته ذکر کړي دي، معلومیږي. همدا ډول د نیوزیلینډ د دې ویډیو په ډسکریپشن کې د ټولو هغه هېوادونو ایمیلونه او معلومات موجود دي چې دوی افغان مهاجرین قبلوي. نو تاسې کولی شئ چې د ډسکریپشن څخه د ایمیلونو ادرسونه واخلئ او ورسره هغه ویب سایټونه چې د مهاجرینو د قبلولو لپاره معلومات پکښې درج دي، شرایط پکښې روښانه کړي دي، هلته مطالعه کړئ او د هغه مطابق خپل اسناد ترتیب او مشخصه ایمیلونو ته یې واستوئ. البته په د افغانو مهاجرینو د مهاجرت او خوندیتوب په اړه نړیوال بحثونه روان دي چې کیدای سي دا کچه پراختیا پیدا کړي تر څو ډېر افغانان وکولی سي د خپل ژوند د خوندیتوب دپاره نورو هېوادونو ته د پناه غوښتنې اپلای وکړي او هغوی د طی مراحلو په رسۍ وروسته ستاسې سره اړیکې ټینګې کړي. نو دلته په ویډیو کې هم په عکسونو کې ځینې معلومات معلومیږي، خو کیدای سي تاسې د ډسکریپشن له لارې ډېر په اسانۍ وکولی سئ چې ټول سوالونه مو حل کړئ او د هغه مطابق خپل اسناد او معلومات ځانګړي شویو ایمیلونو ته واستوئ.